د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو سلمې کلیزې لمانځلو ته په ټول هیواد کې چمتووالی نیول شوی، خو جلال آباد کې دغه ورځ له پخوا په ډیرو شاندارو مراسمو لمانځل کیږي. 100 کاله وړاندې په همدې ورځ غازي امان الله خان د هغه وخت افغانستان چې د انګریز تر اغیز لاندې و یو بشپړ خپلواک هیواد اعلان کړ. دا ځل د دغه ورځې لمانځلو لپاره د جلال آباد ښاریانو ځانګړی چمتووالی نیولی او ښار هم هر لوری په تور سور او شین بیرغ ښکلی شوی. د ښار ټول واټونه، لویې لارې او کوڅو کې بیرغونه هسک شوي او د شپې ورته په ځانګړو رڼاګانو ښکلا ورکول شوې. د سلمې کلیزې په راتګ د ښار بڼه بیخي تغیر شوې او د بیرغ ښکلو رنګونو او رنګارنګ رڼاګانو په لیدلو زړه سکون اخلي. د ښار هر وګړی د ازادۍ د جشن د لمانځلو خوښیو سره یو ځای د سولې نوم په خوله لري او له خدایه دغه جشن د سولې جشن غواړي. زه ډېر خوښ یم په دې جشن کې. زموږ غونډ د افغانستان څومره مسلمانان ورونه دي د جشن د ډېره خوشحالي کوي. خدای تعالی د داسې یو جشن کې دا د خدای تعالی پکې یو صلح راولي. زموږ دا ورونه، زموږ دا خویندې، زموږ لور یتیمان ونه ګورو. که څه هم جشن ته لا وخت پاتې، خو د جلال آباد اوسېدونکي لا له اوسه سرک په سرک ګرځي او په ډولو سورني دغه خوښي لمانځي. د هر واټ، پښتونستان، مخابرات، تالاشۍ، ملنګجان، مستفیت او ډېر نورې برخې په بیرغونو ښایسته شوي. د ګل فروشۍ ټوله کوڅه په بیرغونو رنګ ده او خلک له دغه ځایه د ازادۍ د جشن لپاره توکي اخلي. د بیرغونو خرڅونکي وایي 100 کال تر 13 کلونو ډېر بیرغونه پلورل کیږي. دوی وایي اوس خلک د دغه ورځې په ارزښت پوه شوي او خوښ دي چې د خپلې ازادۍ ورځې لري. یو میاشت، 2 میاشت دغه ورځ ته خلک په تمه وي. دکانداران دغه د جشن شیان د 2 میاشتې 3 میاشتې نه مخکې ترتیبات نیسي. عامو خلکو ته چې یو دغه ورځ کې خوشحالي ولمانځي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر مشکلات تیر شوي، ډېر جګړې تیر شوي دي، نو دغه ورځ ته ټول په تمه. د ازادۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې د جشن لپاره شاوخوا 2 میاشتې وړاندې چمتووالی پیل شوی. د غازي امان الله خان په مزار هم کار پیل شوی. د سراج العمارت بڼه او امیر شهید باغونو ترمنځ د غازي په نوم یو څلی او پر پښتونستان واټ هم کار پیل شوی چې د روانې میاشتې تر 28 تاریخ به یې کارونه بشپړ شي. د غازي د مزار یو کارکوونکی وایي چې چارې نورې بشپړې شوي دي. انشاءالله دلته کارونه ښه په تیزۍ باندې روان دي، شپه ورځ کارونه روان دي او د خیره سره کار نور تکمیل شوی دی. د اسد په 28 باندې د خیره سره د جشن ازادۍ ته کار به ټول په خیر په ختمېدو کې دی او ختم به شي. د جشن د ورځې لپاره د ښار د ښکلاګانو چارې د جلال آباد ښاروالي ترسره کوي. د جلال آباد ښاروال روح الامین حسن وایي د ښار د ښکلاګانو د چارو ترڅنګ به ډېر ژر د غازي د مزار چارې هم بشپړې شي. د ډاډه ده چې چارې به یې د خپلواکۍ د جشن تر ورځې خلاصې وي. د جناب والي صاحب په خاص هدایت او پاملرنه باندې هغه چارې نور په بشپړېدو دي او فقط دلته جلال آباد ښاروالي هغه تزییني چارې چې د جشن د پرجوشه لمانځلو په خاطر باندې ترسره کیږي هغه ترسره کوي او تر ډېره بشپړې شوي دي. نور دلته کارونه په خلاصېدو دي او ټول ښاریان 28 د اسد د رارسېدو ته د بیرغونو هر ځای لګول نه یوازې د ښار د ښکلا لامل شوي بلکې خلک یې هم د ازادۍ پر ارزښت پوهولي. یو رکشه چلوونکی چې پر رکشه یې بیرغونه هسک کړي وایي خوښ دی چې د ازادۍ ورځ لري. هېواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ټول هېوادوالو ته مبارکي وایم. ډېر خوښ او خوشحاله یم چې دې جشن کې ژوندي او جشن لمانځو. ډېر خوشحاله یم، ډېر خوښ یم. هیله ده چې ټول ځوانان دغه جشن نه خوند واخلي او جشن په شاندارو مراسمو ولمانځي. د ازادۍ د بیرته اخیستلو د ورځې لمانځل په ننګرهار کې لا له وړاندې دود شوي. په دغه ورځ ډلې ډلې خلک د ازادۍ د اتل غازي امان الله خان مقبرې ته ورځي، ورته دعا کوي او تصویرونه ورسره باسي.